بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درنښت تاسو ټولو خوږو زړه ته نږدې زده کوونکو ته یو ځل بیا د ګرامر په زده کړه کې تاسو ټول ته ښه راغلاست یم او نن به موږ تاسو زده کوو 11 نمبر زمانه چې هغه د فیوچر پرفیکټ ټینس او یو بله زمانه پاتې کیږي چې هغه به انشاءالله په بل درس کې وایو او 12 زمانې به تکمیل کیږي. ډیر خوشحال یم، ډیر له حد زیات خوشحال یم چې د 12 زمانو سفر مو په دغه ځای او تر دې اندازې راړسولی ده. او یو ځل بیا هم مننه دغه کسانو څخه چې مونږ حمایت کړي او چې مونږ سپورټ کړي په دې چینل کې او مونږ ته لا د دې توانایي راکړې ده چې تاسو ته د انګلیسي په برخه کې لا ښې ویډیوګانې ترتیب او جوړې کړو. نن به مونږ تاسو د فیوچر پرفیکټ ټینس په اړه باندې یو لیکچر لرو او ډیر اسانه ده. لکه څنګه چې تاسو پرزنت پرفیکټ ټینس ویلې، همداشانته پاست پرفیکټ ټینس ویلې، نن به فیوچر پرفیکټ ټینس وایي او دا یو ډیر اسانه او عام فهمه درس دی انشاءالله. مونږ تاسو سره وعده کړې ده په انګلیسي برخه کې به مونږ د 4000 لغاتو مکمل پلی لیست لرو، د خبرو اترو به لرو، د انګلیسي ابتدایي درس به لرو، همداشان د ګرامر به لرو او دا هغه پلی لیسټونه دي چې مونږ جوړ کړي دي او لال دوام لري او مونږ په هغه کې ویډیوګانې تاسو ته نشرو او واچوو. یا نن به زه تاسو ته دا صرف یو تشریح په شان وکړو. مونږ تاسو لکه څنګه چې ویل اول د فیوچر پرفیکټ ټینس معنا دا ده چې یو کار پر راتلونکي کې تکمیل شوی وي او سر ته رسېدلی وي. تاسو اوس وایئ څنګه داسې یو کار چې په راتلونکي کې تکمیل نه، چې زه مثلا تاسو ته وایم د مثال په شکل مونږ تاسو په پرزنت پرفیکټ ټینس کې ویلې په ساده یعنی اوس راتلونکي اوس تکمیله زمانه کې په اوس تکمیله زمانه کې مثلا مونږ تاسو I have offered the prayer ما مونځ کړی دی، یعنی زه نور مونځ نه کوم او په همدغه دقیقه کې ما دا مونځ تکمیل کړ، سر ته مې ورسو. صحیح شو؟ یا په اصطلاح ته په مانځه نه سلام دې ګرځول نفر راغی مونځ یې کړی، ته هو ما مونځ کړی دی، همدا اوس یې سلام ګرځول نو ته بیا چې وایې I have offered the prayer ما مونځ کړی دی چې دا سوه present perfect tense یعنی اوس کامله زمانه. یو موږ تاسو ویل past perfect tense یو داسې عمل چې په تیر وخت کې پای ته رسېدلی وي. صحیح شو؟ هغه که پرون وه بله ورځ 10 دقیقې مخکې و 20 دقیقې مخکې خو دا کار تا سر ته رسولی. بیا د هغې دپاره موږ تاسو صرف have had کو I had offered the prayer یعنی ما مونځ کړی وو. فرق یې شته ده ګوره، ما مونځ کړی دی همدا اوس چې دا په present perfect ده، او که ته چیرې وایې ما مونځ کړی وو پرون بله ورځ نو بیا به ته I had offered the prayer. او اوس که ته چیرې داسې وایې چې ما به مونځ کړی وي. صحیح شو؟ یعنې دا معنا که ته چیرې راځې یو ملګري ته وایې زه ته لاړ شه تاسې تر څو راځې ما مونځ کړی وي. ګورې دا یو راتلونکې ده، یو راتلونکې کامله زمانه ده. صحیح شو؟ یا په بل اصطلاح سره ته یو چا ته وایې زه ته پلخمري ته لاړ شه، یا مثلا ته ورته وایې زه ته ښار ته لاړ شه، ته چې له ښار راځې ما به دا کار خلاص کړی وي. یعنی تا تر اوسه کار نه ده شروع کړی خو ته په آینده کې دغه کار تکمیلول او پای ته رسېدل ته غواړې. صحیح ده؟ بیا به دا رقم زمانه کې مثلا زه وایم I will have offered the prayer ما به مونځ کړی هم وي، یعنی ما مونځ کړی وي. صحیح شو؟ تاسې تر څو راځې ما به مونځ کړی وي. داسې زمانې لپاره موږ تاسو لرو فیوچر پرفیکټ ټینس یعنی ساده راتلونکې زمانه. فکر کوم تاسو سم پې پوه نه سوئ. بیا هم زه تاسو ته 3 قسمه زمانې موږ تاسو لرو. راځئ راویې خلو د ډوډۍ خوړلو په اړه. که زه چیرې وایم چې داسې یو عمل چې همدا اوس پای ته رسېدلی وي، یعنی په پرزنت پرفیکټ ټینس کې ساده کامله زمانې لپاره زه څه رقم ته وایم یعنی ما ډوډۍ څنګه کړې ده، ما ډوډۍ خوړلې ده، ما ډوډۍ وخوړله، نه په بخښه ما ډوډۍ وخوړله همدا اوس، نو دا سو پرزنت. اما که چیرې زه وایم چې ما ډوډۍ خوړلې وه په تیر وخت کې، او که چیرې زه داسې وایم ما به ډوډۍ خوړلې وي، یعنی تاسې تر څو راځئ ما به ډوډۍ خوړلې وي، دا بیا فیوچر پرفیکټ ټینس شو. صحیح شو؟ د دې لپاره به تاسو پیژندنه وکړئ. کله موږ تاسو باید پوه شو چې دا فیوچر پرفیکټ ټینس ده یعنی راتلونکې کامله زمانه ده. باید موږ تاسو څنګه پوه شو؟ راتلونکې کامله زمانه به تاسو د هغه وخت کې پیژنئ چې کله ویل هاف یا شال هاف سره له ورب 3 دریم حالت د فعل راغلی. کله چې په یو جمله کې تاسو ویل هاف وینئ ویل هاف نو تاسو باید پوه شئ چې دا کار به پر راتلونکي کې پای ته ورسیږي، سر ته ورسیږي. صحیح شو؟ په راتلونکي کې به سر ته دا رسېدلی وي. بیا به دې دپاره موږ تاسو ویل هاف شال هاف یا د دوه څخه یو کارو. خو په عموم کې موږ تاسو اوس ما تاسو ته مخکې وویل چې شال هاف نه صرف نظر ده، صرف ویل هاف ده. نو ویل هاف په یو جمله کې کله تاسو وینئ دا په فیوچر پرفیکټ ټینس باندې دلالت کوي. خو یو څه چې تر ټولو مهم دی ورسره هغه ورب 3 د دریم حالت د فعل همیشه باید موجود وي. I will have دریم حالت د فعل، you will have دریم حالت د فعل. نو پوه شئ دا یو داسې عمل کوي چې پر راتلونکي کې به تکمیل شي او سرته ورسیږي.
یا فورمول لرو. فورمول کې یو څه اضافه دي، سبجیکټ ده. سبجیکټ همیشه په یو څیز باندې چې کار کېږي سرته رسېږي هغه ته سبجیکټ وایي. یو څوک چې کار سرته رسوي، زه فاعل یم، کار کوم، په تخته لیکل کوم، زه خپله فاعل شم. نو ویل هاف سو ځکه شال هم ترې ایسته کړی د هغه دومره په کار نه ده. ویل هاف او ورب 3 کمپلیمنټ دریم حالت د فعلو کمپلیمنټ ده. راځه دلته یو څو جملې زه لرم دا به تاسو سره انشاءالله چې تکمیلي کړم. په جملو کې موږ هلته لرو وایي ما به ډوډۍ خوړلې هم وي. یعنې مثلا ته چې تر څو راځې ما به ډوډۍ خوړلې هم وي، یعنې ما به ډوډۍ خوړلې وي. آیا ما دا ډوډۍ اوس په خوراک شروع کړې یا مثلا اوس نه ده؟ آیا زه 5 دقیقې وروسته شروع کوم، 6 دقیقې وروسته؟ خو زه تا ته وایم چې ته تر څو راځې ما به ډوډۍ خوړلې وي. یعنې په دغه 10 دقیقو 15 دقیقو کې بس دغه ډوډۍ ټوله خلاصه کړم وبخورم. نو د دې لپاره موږ ته سټرکچر کې ما ته په انګلیش کې وایي آی. صحیح سو آی به زه خپله لیکم، دا به همیشه لیکئ. چې کله تاسو جمله اول وګورئ، جمله په کوم حالت کې ده؟ که چیرې جمله په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې ده، پاست پرفیکټ ټینس ده، فیوچر ده. کله چې تاسو وینئ فیوچر پرفیکټ ټینس ده نو تاسو به چیک کوئ I will څه شی خوړل. د خوړلو په انګلیش کې چې eat، دویم حالت یې art ده، دریم حالت یې eaten ده. صحیح سو I will have eaten، صحیح ده، دریم حالت همیشه I will have eaten the meal. که چیرې مو تیر درس نه وي کتلی او تاسو وایئ چې استاد دا څه رقم زمانه ده، موږ په ویل باندې نه یو تر اوسه په ویل هاف نه یو په ویل بي باندې نه یو. تاسو څخه زموږ هیله ده، خواهش ده، شاید ته هم په هغو کسانو کې اوسېږي چې اول دفعه دې ویډیو ته راغلی که نه، نو لاړ شه زموږ په چینل باندې کلیک وکړه او هلته پلی لیسټ بټن باندې کلیک وکړه. پلی لیسټ چې تا ته راځي، په پلی لیسټ کې به ته د انګلیسي 12 زمانو ته لاړ شې او یوه زمانه داسې تعقیب کړه. د پریزنټ ټینس نه راواخله، پریزنټ پرفیکټ، پریزنټ کنټینیوس، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس، پاست ټینس او دا زمانې راځه تر دې ځای پورې. له دې نه مخکې که تاسو فکر کړی وي مونږ په څه باندې بحث لره، مونږ ته سمپل فیوچر ټینس ویل. سمپل فیوچر ټینس مونږ تاسو یو داسې عمل مونږ تاسو کوي چې په راتلونکي کې به احتمال لري چې واقع شي. د هغه لپاره مونږ تاسو ویل نه تنه کار اخیسته. مثلا I will play cricket، صحیح سو I will go to city، I will. نو کله چې بیا موږ تاسو بیا فیوچر کنټینیوس ټینس ویل یو داسې عمل چې په راتلونکي کې به ادامه ولري، روان به وي هغه کار، بیا موږ تاسو I will be څخه کار اخیسته. I will be playing، I will be going، صحیح سو I will be studying. او بیا پسې موږ تاسو پرفیکټ ټینس کې ویلی چې بیا به I will have راځي، لکه دا شانته I will have. صحیح سو I will ساده و، I will be، I will have، لکه دا سو. صحیح سو. نو لومړنۍ جمله موږ په کامیابي سره سرته ورسوله. ما به ډوډۍ خوړلې هم وي، ما به ډوډۍ خوړلې وي، یعنی I will have eaten the meal. راځو دویمې جملې ته. دویمه موږ تاسو لرو هغه به مکتب ته تللی هم وي. نو لومړی خو باید تاسو سبجیکټ هغه، کله چې د یو نفر نوم وانخیستل سي نو هغه او هغې ته، هغه نارینه ته هی او هغې ښځینه ته شي. صحیح سو. نو هغه ته په پښتو کې د نارینه استفاده شوې ده، هغه لپاره موږ تاسو کارو هی. هغه به مکتب ته تللی هم وي. صحیح سو هغه به مکتب ته تللی وي. صحیح سو. نو هی او بل به ورسره استفاده کوو will have، he will have. تلل ته په انګلیش کې لومړنی حالت go، دویم حالت went، دریم حالت gone. صحیح سو go نه gone. he will have gone to school، he will have gone to school. هغه مکتب ته هم تللی وي. راځئ دریم ته. هغې به ټولې جامې اوتو کړي هم وي. یعنې مثلا ته چې ورته وایې که ته لاړ شه، مثلا تا ته خور وایي ورور ته لاړ شه، ته چې تر څو راځې ما به ټولې جامې درته اوتو کړي هم وي. نو بیا به موږ تاسو دلته استفاده کوو د فیوچر پرفیکټ ټینس څخه. هغې ته په انګلیش کې موږ تاسو وایو شي. صحیح سو she will have اوتو کول ته چا وایي iron. صحیح سو دریم حالت یې ironed سو. سویفټ هم ورته ویلی خو بیا she will have ironed the clothes. she will have ironed the clothes. هغې به جامې اوتو کړي هم وي. she will have ironed the clothes. فاعل سره به څنګه تاسو will have همیشه کاروئ او اخواته به فعل دریم حالت تاړوئ. دا ما ټول تاسو ته د دې سټرکچر له زمانې طریق نه کړي. دا سټرکچر وګورئ، همیشه دغه سټرکچر له یاده زده کړئ. د هرې زمانې سټرکچر سبجیکټ پلس will have. صحیح سو
پلس verb 3 پلس complement سبجیکټ مشي لیکلی ده will have د structure نظر ده verb 3 د structure نظر ده او اخر هم complement د سیار سو همغه کار په کې اجرا شوی او سر ته رسیدلی وي که چیرې تاسو په دا غواړئ دا زمانه دا جمله I will have eaten the meal که چیرې غواړئ دا منفي ته واړوئ فقط I will not have eaten not اضافه کوي که چیرې غواړو سوالیه کو will سر ته راولئ will have I eaten the meal که چیرې غواړو سوالیه مې will have not I eaten همدا شانته he will have gone to school صحیح شو که چیرې غواړو دا منفي کو he will not have gone to school not فقط اضافه که چیرې سوالیه سي will سر ته راولئ will he have gone to school او will he have not gone to school ډیر اسانه ده زمانې دومره اسانه دي که چې د هغه نه نور زه فکر نه کړم په انګلیسي کې داسې یو بل اسانه درس موجود وي خو دا 11 نمبر زمانه ده چې تاسو تشریح کوم 12 نمبر زمانې نه به وروسته زه تاسو ته یو شارټ درس یو بل ویډیو خاص جوړوم چې په هغه کې به زه سمپل پریزنټ ټینس پریزنټ کنټینیوس ټینس present perfect tense present perfect continuous tense همدا شانته simple past tense past continuous tense past perfect tense past perfect continuous tense simple future tense future continuous tense future perfect tense او future perfect continuous tense دا ټول زمانه به تاسو په داس شکل شارټ کټ کې تاسو تدریس کوم چې دغه به تاسو فکرونه کړئ چې دا زمانه څومره اسانه دي خو اوس هم کچېری تاسو لاړ شئ هغه تیر درسونه زموږ وګورئ کوم چې په پریزنټ ټینس کې دا درسونه تاسو تشریح کړي هغه درسونه وګورئ بیا دې زمانو تر سره ډیر اسانه ده فقط تاسو لپاره یو څه کافي ده چې اول به تاسو د زمانه په مطلب ځان پوي کړئ په پښتو مثالونه کې به ځان پوي کړئ او وروسته به پسې سټرکچر زده کړئ آرامه نور هیڅ مشکل نشته ده فقط د زمانه په باندې پویول پکار دي چې دا کوم حالت مونږ بیانوي او په اخر کې د هغه مثالونه سټرکچر زده کول دي ډیر اسانه درځه نو ان شاء الله زه تاسو سره او مونږ هیڅ چیرې نه ځو مونږ هم دلته یو تاسو ته درس درکو هر ورځ فقط تاسو همکاري زموږ سره همدا د چینل د نورو درسونو لپاره سبسکرایب کړئ خپل مثبت کمنټونه له مونږ سره په ویډیو کې لاندې شریک کړئ او ان شاء الله چې هر څه به اسانه کیږي تر بل درس چې زه بیا راځم ټول په لوی بخونکي او مهربانه خدای سپارم تر بیا ښې چارې ښه وخت د خدای په امان